بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن د خیر سره موږ او تاسو د کتاب د 5م درس نه یو بل حصہ درس وایو او امیدوار یم چې تاسو را سره پکې ستړي نشئ. ښه ګران دوستانو، شروع کوو. دلته وایي چې شرایبن زی د کورپاتایل ان د richtige Stelle. یعنی څه شرایبن یعنی ولیکئ، زی یعنی تاسو، د کورپاتایل یعنی د بدن د اعضاوي نمونه، ان یعنی مثلا دوستان د غشي چې ګوري کنه د دې سره دلته نوم لیکل پکار دي، یعنی په دغه ځایو کې د richtige Stelle یعنی پر رښتیا یا صحیح ځای کې کنه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي کنه د دې Stelle معنا خو ما تاسو ته کړې کنه. اوس مثال خبره به Stelle ده، نو خو په دې کې خو نه راځي کنه، یعنی کار او که غشي دوستانو مختلفه نور ځای معناګانې ورکوي، نو زه به کم ځای درته وایم. خو خلاصه فی الحال وایي چې یعنی په صحیح اعضا کې یعنی صحیح د مثال خبرې صحیح د ځایو سره نمونه ولیکئ. مطلب مثلا داسې. ښه ګران دوستانو، اوس امیدوارم پوه شوي. اوس دا خواته راځو. دلته وایي چې دس هار یعنی یخته، یو دانه یخته، د هارې یعنی ډېر ویښتان، دی نازی یعنی پوزه یا سپیگمه، څوک ورته سوگمه هم وایي یا سپیگمه هم ورته وایي، خو اصل کې پوزه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. دس گزیخت یعنی مخ، دی بروست یعنی سینه. البته دوستانو په معذرت سره تای نه ښیي، یعنی پوره سینه ښیي. در البوگن یعنی څنګله، دی النبوگن یعنی څنګلی، او در باوخ یعنی خیټه یا نس، دس باین یعنی پخه، دی باین یعنی پخی، در کپف یعنی سر. دوستان دیگه شده گوری خپل پیږي. دس اوګه یعنی سترګه، دی اوګن یعنی سترګي. دس اور یعنی غوږ، دی اورن یعنی غوږونه. در مند یعنی خوله، در هالت یعنی ستونی. دس هرتز یعنی زړه. دوستانو ګوري چې زړه مې هم درته پکې لګولی. ښه دغه نه دا خواته چې وایي در ارم یعنی لاس، خو اصل کې معنا دوستانو د ارم معنا چې دغه څنګل نه نیولې د وګي پورې دغه دغه ځای معنا راوځي. خو خیر به هر حال ټول لاسم کولای شي چې وایي ورته. دی هند یعنی دوستانو بیا دغه بند نه نیولای ښکته لاس یې د دې ته بیا هند وایي. نو لکه ورغه وایي دا ګوتې دغسې. دی هندي یعنی لاسونه، یعنی دا دواړه دغسې. در فینګه یعنی ګوته، یوه ګوته. دی فینګه یعنی ډېرې ګوتې، یعنی دغه ټولې ګوتې یا ډېرې ګوتې. مثال ګوري دوستانو صرف ارتیکل بدل شوی، نور څه نه دي. ښه په دې ځای کې وایي چې دسکنی یعنی غره ده زنګون، دیکنی یعنی زنګانونه. درفوس یعنی پخه، دیفوس یعنی پخی، یعنی دا دواړه پخی. دغه ځای نه دغسې دغه. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه دوستانو، ښکته راکوزیږو چې ښکته څه وایي. ښه دلته په دې ځای کې وایي چې وس فیلت. وس یعنی څه، فیلت یعنی ورک دی، یعنی غیب دی دغه ځای نه. مثلا داسې په دې ځای کې وایي چې مالن زی اوند شرایبن زی. مالن یعنی دوستانو رسم کوي، زی یعنی تاسې، اوند یعنی او، شرایبن یعنی ویل کوي، زی یعنی تاسې. نو دوستان تاسو چې څنګه ګوري چې ما رسم کړی نه دي، خو مثلا لکه دغه الته یو لاس نشته، دا یو لاس راخله دا خدای کېده. مثال دغه کې داخلو مخ هغه داخلو پوز او سترګې وریځې دا شي نه نشته، دلته کې خو دغسې نسبتا نصاب برابر ده. خو خیر بهرحال ما رسم کړي نه دي په ډېره بخښنې سره. ښه اوس دلته ګوري چې لاندې څه وایي. شرایبن چې وایي که نه، مثال خبرې دلته وایي رسم یې کوي، او شرایبن یعنی دغلته ولیکئ. اوس دلته چې ما کوم لیکلي دي زه درته وایم. او بله خبره دا چې دوستانو په دې کتاب کې چې کوم نمونه موجود وو، لکه دغلته دغه پاس، نو دا مې دغلته درته لیکلي د دغه ځای نه د دغه یو نه نیولې د دغه ځای پورې دغه تور خط چې کوم یې وینئ. نو د دې نه دا خواته دوستانو موږ چې په صنف کې کله پوښتنه کوله د معلمې نه یا
معلم نه چې مثال خبرې دې ځای ته چی وای دې ته چی وای هغه به چې نمونه لیکل نو هغه به موږ ځان سره په کاغذ کې ثبتول یا به درج کول. نو اوس هغه مې درته په دې ځای کې ورسره ښکته ولیکل ځکه چې دوستانو دا ټول درته په یو ویډیو کې ځای شي. هغه دوستانو ماته داسې ښکاره شو لکه مهمه چې خو په کارم راځي. نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي. اوس به شروع وکړو. Das Auge یعنی دغسې سترګه، das Gesicht یعنی دغه ټول مخ دغسې، die Brust یعنی سینه، der Ellbogen یعنی هغه د څنګله دغلته خو دواړو کې لاس څنګلې دواړه لاسه دي. das Bein یعنی پښه، der Fuß یعنی دغه هغه نه د بجله کې نه چې ښکته پښه وي لکه یعنی دغه لکه دلته چې څنګه علامه ورته شوې دغه پښه دغسې. د دې نه دا خواته das Knie یعنی زنګون دلته چې ګورئ دوستانو، der Finger یعنی دغسې یوه ګوته، die Hand یعنی لاس دوستانو دغه بند نه نیولی دا خواته دا ورغوی او دا ګوتې مثال دا لاس پشت دا غون یو هند حسابېږي لکه موږ تاسې پوره لاس ورته وایو. نو نه پوهېږم چې بهرحال بل رقم معنی یې ماته نه راځي خو خیر بهرحال. بیا دلته در آرم یعنی بیا لاس خو سیده معنی چې ده دوستانو د دغه وږې نه نیولې د دغه څنګلې پورې یعنی مټه. نو مټه پېژنئ دوستانو چې کوم ځای ته مټه وایو. das Herz یعنی زړه، der Hals یعنی ستونی، der Mund یعنی خوله، der Ohr یعنی غوږ، die Nase یعنی پوزه دا وګورئ دوستانو، der Kopf یعنی سر، das Haar یعنی یخته یعنی یو دانه یخته. دوستان دا لکه سنگل یا سنگولار یا مثلا مفرد یا یو دانه شي نوم مې درته لیکلو یعنی جمع خو چې دغلته پاس ورسره څنګه کې چې کوم یو جمع نوم اخلي یا مثال هغه مې درته پاس ورته لیکلو. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس به دغه ښکته ووایو چې امیدوارم چې دا ټول په یو ویډیو کې ځای شي ځکه ماته ډېر ښکاري. die Stirn یعنی تندی، die Lippe یعنی شونډه یا die Lippen یعنی چې ان واخلي بیا شونډې یعنی یوه شونډه او شونډې، der Zeh یعنی هغه د پښې غټه ګوته، د پښه کې چې دا غټه ګوته وي اول سر کې دغه، das Kinn یعنی هغه د زنه، die Wimper یعنی د سترګو باڼه، die Augenbraue یعنی دغه وریځې پاس وریځې، der Fußknöchel یعنی د غره د der Fußknöchel یعنی غره د پښې بجلکه، او die Ferse یعنی هغه د پونده. ګورئ دوستانو زه به تاسو ته وړکی غوندې مثال درکړم. ګورئ زه تاسو ته ګوګل راړم. اوس دلته لیکو مثال خبرې چې تو چې ارتیکل چی شو زما هم دوستانو ته یاده وځي. دی فرسه هو ارتیکل دی ګوره دی فر سه دا ګورئ دا مو لیکه. اوس ګورئ چې دغسې نوم هم سرچ که مثال خبرې سیده معنا که ترانسلیت کې په کوم ځای کې تاسو ته معنا غلطه راوځي اول خو دغلته وګورئ دلته ښکته شته ده دا وګورئ دغه ځای کې عکس یې راغی. که دې ځای کې عکسونه تاسو ته رانغله نو کولی شئ دغه بل د باندې کلیک وکئ. نو ګورئ دوستانو خپله درته راځي دا وګورئ دغه تیارې لیکلي دي فرسې یعنی پونده. نو په غیر د دې نه مثال خبرې نور نومونه هم تاسو دغسې کولی شئ. تو درېږه که چېرې داسې نوم راغی چې مثال خبرې تاسو ته بیا معنا په سخته وه بیا به یې درته ولیکم. یعنی پون دی واده یعنی هغه د پنډۍ د پښو پنډۍ یعنی دغه اعضا دغلته چې غوښه یې کومه یوي څوک ورته د خپو بچي وایي څوک څنګه نو به مختلفه نومونه خلک ورته اخلي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. کوم ځای کې وو؟ هو دی واده دی واده. نو دې نه دا خاطر در داومن نو هغه راځي هغه د لاس دغه غټه ګوته ده د شهادت یا د مسواکي ګوتې سره څنګ کې چې دا کومه غټه ګوته وي دغه ته در داومن وایي.
او داس هاند ګلینک یعنی هغه د لاس بند دغه بند. نور بیا دغه نه دا خواته مثال خبره چې دا ګلینک چې دا بند ته وای نو مثال خبره دا دغه نه خواته تاسو کولای شئ چې دغه لاس کني مثال د ګوتې بندي د بلکم بندي نو هغه اذان نو سره ولیکي نو بیا مغه بندي حسابي. نو امیدوارم دوستانو پوه شئ دغه نه دا خواته دلته لیکلی و چې در اوباش شینکل یعنی هغه دا در اوبا شینکل یعنی ورون دغه اعضا. الحمدلله شکر. در بروست یعنی دوستانو لکه دغه بروست چې دغه پاس ځکه میله دغلته نه په بخنه سره در بارت یعنی ګیره او د زما دوستانو ګیره شته په ګیره باندې ځان ته لاس وکم خو خیر تاسو ته وایم دلته یا در شنور بارت یعنی بریتونه یا بریت دی شلتا یعنی دغه وګي دغه زینه یا دغه نه دا خواته پسې داس شین باین یعنی د پخې دغه ځای کې چې دغه اډو کوي دغه سي دا وګد نو دغه ته داس شین باین وای دا شین داس خو چې د دوستانو ارتیکل د پیږي نو شین باین یعنی دغه سي دا اډو کوي چې کوم یاله. یا امیدوارم دوستانو پوه شئ د دې نه دا خواته دلته لیکلي چې داس شام باین دوستانو په پښتو کې خود زه د دې په معنا نه پیږم ولی په پارسی کې دیته استخوان شرمګاهی ورته وای. نو امیدوارم دوستانو پوه شئ او کان نه پیږي نو زه به درته د طبقه کې سرچ کوم چې خپل وګورئ ورته دا چیرې لاړ داس شام باین ښه نو مملک وس سرچ کوی ګوري چې چیرې راوځي. عامل ته غلط عامه کم دي کړی دا غلط دوستانو چې دا پوره شو دغه اډو کې ته وای دا یا راس هغه مې کلیک دا یې نه دوستانو دغه اډو کې ته د شام باین وای. نور نه پیګم ښه امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ. ښه د دې نه دا خواته وای در ماګن یعنی میده در اکسل یعنی تخرگ دا وګورئ دوستانو چې په ترانسلیټ کې ګورئ دوستانو ترجمه اکثره غلطه راوځي خو ټول جملې د سی چې په ګوګل کې نه چې سړی پکې پیدا کیږي. اوس ګوره اکسل هغه را خپل مغلطه راغی خو زه کامل کوم چې وسونه وای چې دا بل شی لیکي راته دا وګورئ در اکسل دا نه تخرگ دا ډیر تخرګونه دي خلاصه داسي هغه نو چې نه پیګم چې وران اکسونه کې راغلو خیر امیدوارم دوستانو په بخنه سره. اوس در ناکن یعنی هغه دا در ناکن هغه ته وای دا اورمیګ در ناکن یعنی اورمیګ یعنی دا شاته البته دوستانو پوره اورمیګ ته بل شی وای خو زما په نظر باندې چې پوره اورمیګ ته بل شی وای خو در ناکن یعنی چټ دا شاته د چټ ته وای. نو د څنګه یعنی ژبه او در نابل یعنی نوم تا دوستان دلته علامه مو کوم یعنی دغه چې د خېټه کې نوم کمیوي دغه نوم یعنی هغه نوم نه چې تاسو ته څوک وایي چې تاسو نوم چی شه ده. ښه امیدوارم دوستانو پوه شئ. اوس د دې نه ښکته راکوزیږو چې دغه څه وایي. ښه پروژیکت خو دوستانو ما تاسو ته توضیح درکړې و لکه مثال یو مجله غوندي خو لکه دوستانو دا مختلفې معناګانې لري لکه نور شیو تم د دې معنا کیږي لکه نقشه شو او ډیر شي نه کیږي. خو خیر به هر حال تاسو چې کومه توضیح ما تاسو په دې نه په تیر ویډیو کې درکړیو امیدوارم دوستان تاسو په باندې خپل پوه شئ لکه خپل ماکس کې ول چې هغه عکس جوړ کړئ یعنی 25 کې یعنی موږ او تاسو عکس 25 کې جوړاو. خو خیر به هر حال امیدوارم دوستان پوه شئ دلته وایي کورپاتایل یعنی د بدن اعضاء arbeiten یعنی arbeiten sie in Gruppe یعنی arbeiten کارو کوي زی تاسو in Gruppe یعنی په ګروپ کې. نو امیدوارم دوستان پوه شئ. اوس دلته وایي چې bringen sie Zeitschriften mit یعنی څه bringen یعنی راوړي یعنی تاسو Zeitschriften یعنی مجله mit یعنی ځان سره. ګورئ دوستانو دا اوس مجله شو دا مجله نوم یو ده
خو ولې دوستانو ترجمه هم لږه ګرانېږي خو ما خو د دې تاسو ته توضیح درکړه ولې د دې هم تاسو ته توضیح درکوم اوس ځو ګوګل ته اوس ګورئ دلته Zeit Schriften ځکه چې هغه خو نسبتا یو شی راوځي ګورئ Zeit Schriften هغه د خپل امراغه خو خیر بیا دغلته به موږ تاسو خپل هغه کلیکو نو او چې سرچ دا وګورئ دوستانو دا مثلا دغه سي کتابونه مثال ماته دا مثال دغه سي کتابونه مثال لکه اوس زه د دې توضیح درکوم هغه څنګه ګورئ دوستانو Zeit یعنی وخت Schriften یعنی لیکل یعنی د وخت د زمان لیکل ځان سره راوړي ځکه چې دغه سي معنا جوړیږي دغه Zeit یعنی بل هغه او که Zeitung کې هغه بیا بل نوم جوړیږي نو بیا هغه د اخبار بیا ته جوړیږي خو مثلا د وخت خبر نو هم دوستانو امیدوارم دوستانو پوه شئ که تاسو په بل معنا باندې پوهیږئ نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې ولیکئ ترڅو نور دوستان هم تنه پیدا واخلي خو زه خو د دې نه پورته نه پوهیږم یا په دې ځای کې مخکې وایي چې suchen Sie Bilder von Körperteilen suchen یعنی ولټوي زی یعنی تاسو Bilder یعنی عکسونه von Körper د بدن د اعضاء عکسونه یعنی د von Körperteilen یعنی د بدن د اعضاء عکسونه نو امیدوارم دوستانو پوه شئ په دې ځای کې مخکې وایي چې schneiden Sie die Körperteile aus یعنی څه schneiden یعنی پرې کوي یعنی قیچي کوي لکه دوستان دغه چې ګوري کومه اعضاء نشته یعنی دغه یو اعضاء قیچي کوي ښه څه شو دا څونه کته پورته شي ښه اوس هو یعنی د بدن اعضاء قیچي کوي بیا دلته مخکې څه وایي machen Sie eine neue lustige Person یعنی څه machen یعنی جوړ کوي زی یعنی تاسو eine یعنی یو دانه neue یعنی نوې lustige یعنی د سی غب شپی یا د خندا د پاره پرسون یعنی یو بوت غوندې جوړ کوي چې سړی وګوري ورته خاندي یا مثال نسبتا نقلی بوت سړی جوړ کوي خلاصه داسي نو مدارم دوستانو پوه شئ ښه دلته مخکې څه وایي kleben Sie die Person auf ein Plakat kleben یعنی ونخلوي زی یعنی تاسو د پرسون یعنی دا کس auf ein Plakat یعنی په یو دانه مجله باندې نو امیدوارم دوستانو پوه شئ دلته مخکې څه وایي machen Sie eine Ausstellung in Ihrem Kursraum یعنی machen جوړ کوي زی یعنی تاسو eine یعنی یو دانه Ausstellung یعنی د لیدو د پاره یا په اصل کې معنی نندارتون راځي خود د لیدو کتلو یا نندارتون چې دا کوم کتل هم چې دی خو هغه یو ننداره شو کنه نو د کتلو د پاره ان اغم راوم یعنی ان اغم کورس راوم یعنی د خپل د کورس په کوټه کې نو دوستانو امیدوارم تاسو پوه شئ او دغه نه دا خاطر دوستانو ګوري چې 61 یعنی یو شپېتمه صفحه ده او دا درس خلاص دوستانو یو دانه عکس ده چې د دې ګوتو په باره کې لکه د لاس ګوتې چې کومې دي دا ټول یو رقم نمونه نه لري دغه عکس سم درته وایم امیدوارم چې دا ویډیو مې په یوټیوب کې قبول کړي خو خیر به هر حال بیان درته وایم که نه شو بیا بل ویډیو درته جوړ کړم یا Glassenheit Finger یعنی دغه د منځ ګوتې ته وایي دلته ګوتې لاونې فینګر یعنی دغه ګوتې ته وایي بیا لکه دیم ګوتې ورته وایي موږ هم ګوته ورته وایي خو خیر به هر حال امیدوارم دوستان پوه شئ دلته وایي Sonnenschein Finger یعنی دغه ګوتې ته Sonnenschein Finger وایي او دغه ګوتې ته بیا وایي دغه ګوتې ته Mut Finger نو یعنی دا مسواکی ګوته یا د شهادت ګوته خلاصه داسي او دغه ګوته ته وای چې selbst wert finger یعنی دغه ګوته نو دوستانو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ او بس دغه درس چې در سره مې شریک دراتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم او امید ده چې د زما غلطي کوتای تاسو خپل نظر کې ونیسئ لکه مونږ زم یو زده کوونکی یم خو د تاسو سره د کومک په حساب باندې چې مثال تاسو تنه یو څه زده کوي نو دا غلطیان په نظر کې ونیسئ او دوستانو نورم په پاک الله باندې سپارم خو وخت او ښه چاري